رمضان جام سیالۍ دی او دغه سیالیو نن د پای لوبه ده. ملي لوبډله کې به څومره وخت کېږي خبره چې ځای شوی یو مخکې تګ به دې اسان شوی ده که لا اوس هم سخت دی؟ او ماشاءالله نن چې کونړ ته لوبې ته راغلي او ډېر کراوډ راغلی ډېر ښه میچ وسو او ډېر مینه ناک خلک دي موږ ته ډېره زیاته مینه راکړه. موږ دغه چوکیګانو سیستم موږ ته برابر کړي ځکه تاسو د سیلبین وینئ دا همداسې د ګرمۍ او یخنۍ او دغه په ځان وړی ده او دغه میچ سیل کوي. موږ میدان برابر کړي او زموږ میدان ته سهولت برابر کړي د نندارچیانو دپاره او آینده لپاره بیا د کرکټ مینوال هم زیات دي. یحیی دی او د ځواک سلارزي تخلص کوم او د شګل نوم د یحیی دی او د ځواک سلارزي تخلص کوم. 3 کسان یې ویل کېږي داسې مقرر کړه. دلته په خاورو ناست دي که دلته چېرته چوکۍ وي او سهولت برابر وي نو دوی به نن په خاورو نه وی ناست. السلام علیکم د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو د رمضان جام سیالۍ دی او دغه سیالیو نن د پای لوبه ده. د کونړ کرکټ مرکزي لوبغالی دی نو د دغه دوه لوبډلو ترمنځ چې د امیر حاجي زاده او د شګل سټار لوبډلو ترمنځ دی نو ډېر خوندور میچ روان دی. دلته به د مینوالو سره او د مسؤلینو سره د لوبغالو سره خبرې کوو نو موږ سره اوس. درنو لیدونکو نو دغه ماشومان دي دا یو خو پکې قاري صاحب د ماشومان نه خو ډېر زیات ماشومان ناست دي که نه. ما غوښتل چې دی سره کښېنم او یو څو خبرې ورسره وکړم چې د کرکټ مینه دومره زوروره ده چې دی دلته په خاورو ناست دي که دلته چېرته چوکۍ وي او سهولت برابر وي نو دوی به نن په خاورو نه وی ناست دوی به په چوکو کې ناست وي. سلام قاري صاحب. ستړی یم ژوندی اوس مننه. نوم دی فرمان الله. فرمان الله اول خو لږې خبرې ډېر وکړه شور ډېر دی که نه. د کوم ځای نه میچ کتوله راغلی؟ د څاګي نه. ښه د کومې لوبډلې خبره ملاتړ کې؟ لارې وکړو چې کوم ښه بیټینګ وکړي او ښه وځلیږي د هغه ملاتړ. لکه مطلب ته عمومي که څه چا ښه بیټینګ وکړو ته دقې مینوال او چې کوم ښه بیټینګ وکړه د هماغه مینوال یاست. دا اوس چې کوم دوه لوبډلو ترمنځ میچ دی چې امیر حاجي زاده او د شګل دې کې د چا ملاتړ کې؟ دې کې د شګل د لوبډله د شګل په لوبډله کې د خوښې لوبغاړی څوک شته دی که نه همداسې وی چې وایي بس دواړه ښه دي ځکه چې ښه بیټینګ یې وکړه ښه وځلېده. د مسؤلینو نه د غوښتنې څه دي ته نن په خاورو ناست دي دلته؟ دا غوښتنې چې زموږ میدان برابر کړي او زموږ میدان ته سهولت برابر کړي د نندارچیانو دپاره او آینده لپاره بیا د کرکټ مینوال هم زیات دي نو دې لپاره سهولت نشته. څوم ځل دی چې د میچونو کتلو ته راځي؟ دا دریم ځل به وي غالبا. همدې رمضان جام کې راځي که د دې نه مخکې کومو میچونو کې راغلی؟ مخکې ته هم راغلی یم کله کله ډېر نه. اوس ورو ورو مینه زیاتېږي نو ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو نو بېشمېره خلک راغلي دي او لا نوم را روان دي او په راډېرېدو دي نو دلته یو ورور مې تر څنګ دی دې سره خبرې کوو. ستړی مه شې وروره. ژوندی اوسې روژانه ته ښه صحت دې ښه دی؟ دغه په 2 زرګونه نندارچیان راغلي دي یا مینوال راغلي دي خو دلته نه چوکۍ شته دی او نه کوم بل سهولت شته دی. د مسؤلینو نه هم څه غوښتنې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ژوندی اوسې د ودان ټي وي د ټولو کارکوونکو د تاسو نه خاص ډول مننه کوم روزانه
زما د اول سر کې خدای ډیر مینوال ځکه چې کرکټ په افغانستان کې دغه یو خوشحالي ده کنه موږ دغه یو خوشحالي په افغانستان کې لرو بالخصوص د کرکټ بورډ نه زما دا خواهش ده هم د حکومت نه چې زمونږ دغه چوکیګانو سیستم موږ ته برابر کړي ځکه تاسو د سیلبین وینئ دا همداسې د ګرمۍ او یخنۍ او دغه په ځان وړي ده او دغه میچ سیل کوي نو د کرکټ بورډ څخه خاص دا خواهش کوم چې دلته زموږ د چوکو سیستم برابر کړي ځکه چې دا خو کرکټ په ورځ تر بلې په مخ په ترقۍ ور روان دی که نه نو د کرکټ بورډ څخه زموږ صرف همدغه هیله ده چې موږ د چوکۍ سیستم برابر کړي دا به ډېر غټ کار وشي دغه دوه لوبډلو ترمنځ چې کوم میچ روان دی دی کې د چا ملاتړ کوي زه خو چې رښتیا ویم دغه د خپل د دې بالنګ والا شکل نه دغه امیر حاجي زاده نوم یې راته نه یاد خو زما ترورزی چې دغه کپټنسي د ځای ده همې ترورزی د هغې ملاتړ کوم سره د خپل ملګرو او دغه تر هغه یو چې نږدې نه سپورټ کوو ډېره زیاته مننه او لیدونکو دغه ورور چې کوم ماسک اچولی تاسو به فکر کوئ چې دا ولې مرکې ته لري نو خو دې ویله چې زه مریض یم او دلته ډېر کوچنیان دي نه غواړم چې دا زما مرض دې ته انتقال شي نو ستا نه ډېره مننه لیدونکو نو یو بل ځوان مې تر څنګ دی د سره خبرې کوو ستړی مه شه ځوانه خیر صاحب خیر السلام علیکم نوم دی نوم یې یحیی دی او د ځواک سلارزي تخلص کوم او د شګل نوم دی یحیی دی او د ځواک سلارزي تخلص کوم 3 کسان یې ویل داسې مقرر کړه دا راته ووایه چې څوم ځل دی چې دلته د لوبو کتلو ته راځي بلا زما خو دې تېرې نیمې فاینل لوبې ته م راغلی یم اوس فاینل ته م راغلی یم مطلب 2 یا 3 لوبو ته 2-3 لوبو ته راغلی یم داسې دغه کوم لیدونکي چې په دې خاورو باندې ناست دي او دغه کې په لاندې دا ناست زموږ کیمرامین صاحب راولي د حکومت نه دې څه هیله ده بلا حکومت نه دغه غوښتنه ده چې دغه اوس د کونړ مرکزي لوبغاړی دی او نیمګړتیاوې پکې شته د خلکو ته ډېر تکلیفونه دي دوړې دي نو د حکومت نه خاص کر کرکټ بورډ نه زموږ دغه غوښتنه ده چې په دغه باندې سرمایه گذاري وکړي او دغلته منظم سیستم رامنځته کړي د کېناستلو دپاره دغه لوبغاړه دغلته د هغو د کېناستلو دپاره د تماشچیانو د څوکو د دغو بندوبست وکړي ډېره غټه ستونزه ده واقعا دغه که د چوکو سیستم وشي یو به دولت ته هم ګټه اضافه شي که 50 ټکټ واخیستل شي هم دا تقریبا یو 15,000 کسان خو به راغلي که نه نو هغې دولت ته به هم ګټه لاړه شي او نندارچیانو ته به اسانتیا همداسې دا 50 نه که 10 روپۍ هم واخلي دا غټه دغه کسان چې ته وګورې دا غټ عاید د کرکټ بورډ ته راځي او لا خلک تشویقېږي چې دغسې یو منظم هغه سیستم ولري نو خلک تشویقېږي لا راځي دا خو اوس دغه دوړو او دغه ځایونه نشته نو دې خاطره دومره زړه نه ښه کوي ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو نو د ملي لوبډلې یو غوره بیټسمین اعجاز احمدزی را سره دی دلته د شګل سټار لوبډلې لپاره لوبه وکړه احمدزی صاحب ستړی مه شئ او خدای مو هر کله کونړ ته راوړي سلامونه نیک هیلې تاسو ته او د تاسو ټي وي لیدونکو ته مننه احمدزی صاحب که په لنډو کې راته ووایې 2-3 سفره د ملي لوبډلې سره او د هغه ځای نه بیا دلته کونړ ته راتګ او داسې د کرکټ مصروفه ژوند دی نو ملي لوبډله کې
به څومره وخت کېږي خبره چې ځای شوی یو مخکې تګ به دې اسان شوی ده که لا اوس هم سخت دی؟ بالکل که تاسو وګورئ تېر کال ما ډیبیو کړه روزه کې د ایرلینډ خلاف او دوه درې سفره مې ملي ټیم سره وکړو نو ماشاءالله ښه سفرونه وو ښه د زده کړې سفرونه ول او انشاءالله الله هم لګیا یو خپل خواري محنت کوو چې ټیم کې برقراره پاتې شو د ټیم لپاره د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړو او ماشاءالله نن چې کونړ ته لوبې ته راغلي ډېر کراوډ راغلی ډېر ښه میچ وسو او ډېر مینه ناک خلک دي موږ ته ډېره زیاته مینه راکړه کورې ودان چې راغله خپل لوبغاړي له نږدې نه سپورټ کړه. 2 کاله 3 کاله کې به اجازه احمدزی راشي کله کال کې دننه چې لکه د ګربز او د راشد خان په شان به اجازه احمدزی د ټیم نه بل پاتې کیږي نه ان شاء الله خپل خواري محنت کوو دومره خو ډېر وخت هغه د کړم دی لوبې ان شاء الله بس نږدې یو دومره لرې سوچونه فکرونه به ځان ته نه کوو ان شاء الله چې خپل خواري محنت کوو چې بیا چانس میلاو شي چانس نه پوره ګټه واخلو. سانه ډېره زیاته مننه او یو پوښتنه چې زما اوس ذهن ته راغله چې په هغه وخت کې تا 55 نمبر خوسته او تاوالم تا ته یو کمنټ کړی چې زما په نمبر لري کې یو تاوالم به ته چې مونږ یو غپ لګاو او هغه سوشل میډیا خلکو ډېر زور ورکو دغه څه قصه بالکل دا خو هفته به د موږ سینیئر لوبغاړی د افغانستان ټیم لپاره ښې لوبې کړي ښه انسان د هغه ما سره یو غپ یو شوخي کړې وه نو خلکو په بد نظر اخیسته نو داسې خلکو ته نه دي پکار د خپل لوبغاړي موږ خپل منځو کې سره ښه پوهېږو څوک غپ شپ هم لري یو بل سره ټوکې ټکال لري نو خلکو غلط مطلب اخلي کنه دومره غلطه خبر نه وه او دا حق نه لري کوم یو نوی پلیر چې راځي چې هغه په ټیم کې د بل چا شټ نمبر استعمال کړي. ډېره زیاته مننه چې کونړ ته راغلی او داسې به نور سفرونه کونړ ته وکړئ که دا به وروستی ځل شي؟ نه انشاءالله راځو دا خو اول ځل دا ښه کراوډ دا ښه ګراوند دا ښه کرکټ دا د کونړ ماشاءالله او کوشش کوو چې څوک هم راوغواړي لوبو ته انشاءالله نه به پکې نه کوو. ډېره زیاته مننه.